ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده چې مورنۍ ژبه د یو ماشوم بنیادي حق دی چې دنیا دا مني او زموږ تعلیمي ادارې او خاص کر پرایویټ سکولونه په دې کې په مورنۍ ژبه په لیکلو څه چې په ویلو باندې پابندي ده دې باره کې ستاسو څه خیال دی؟ زما دا خیال دی چې تعلیمي ادارې د دې خبرې د اهمیت نه دی خبر چې کاغذي کاروي خو وروستو خبرې دي قانون پاس شو قانون پاس نشو اصل خبره دا ده چې د مورنۍ ژبې اهمیت ولې دی تاسو دنیا قانونه وګورئ کم قانونه چې په مورنۍ ژبه کې هغې لیک او لوست کوي د هغې تعلیم په مورنۍ ژبه کې وي هغې کوم ځای دي او مونږ کوم ځای یو نو خبره به واضحه شي نو تاسو چاینا ته وګورئ ای په خپله ژبه کې دغه کړي تاسو جاپان ته وګورئ په خپله ژبه کې فرانس ته وګورئ د ګاونډي ملک د ایران ته وګورئ تاسو چې کوم دی نور ملکونه چې څونه هم راواخلئ اسرائیل ته وګورئ په خپله ژبه کې بلکې دا څه وی اسرائیل کې چې هیبرو یونیورسټي جوړه شوې په سن 1918 کې خبرې د هغې دوه غټ مقصدونه یو دا چې موږ به اسرائیل جوړو ملک به ځانه جوړو ملک یې نه و دویم دا و چې موږ به خپله ژبه را ژوندی کوو نن تاسو ما ته مصنوعات وښایئ چې هغه د اسرائیل جوړ مصنوعات نه وي یا د یو نه یو کمپنۍ د هغې د مصنوعات نه وي نو چې دغه ټولو قامونو په خپلو ژبو کې ترقي وکړله نو دا زموږ د تعلیمي ادارو زما په خیال ناپوهتیا ده غلامانه ذهن دی او دا د هغې دغه څیز دی چې لکه هغې په دې نه پوهېږي دا وله چا په ذهن کې دا خبره اچولې چې یاره په خپله ژبه کې ترقي نه کېږي ټولو قامونو خو په خپله ژبه کې ترقي کړې ده نو یو دا اړخته شوه دویم زما د تحقیق مطابق کم خلک چې تخلیقي کار کول غواړي یا تخلیق کار جوړول غواړي په کار دا ده چې هغې تعلیمي نظام دی په خپله مورنۍ ژبه کې وي د مثال په توګه باندې مونږ خوب په پښتو کې وینو زه په اردو فارسی عربی او په انګلیش کې خوب نه وینم نو چې زه خوب په پښتو کې وینم زه خپلو بچو سره خبرې اترې په پښتو کې کوم زما خیالات په پښتو کې راځي نو چې ستا خیالات په کومه ژبه کې راځي او په هغه ژبه کې هغه خیالات د هغې اظهار ونشي په بله ژبه کې وشي نو زه خو داسې دا ګڼم چې لکه سړی ګوړه جوړوي او پکې لږ غوندې چیني واچي ملاوټ پکې وکړي نو هغه ګوړه بیا خلک اخلي نه اخلي هغه خو خالص ګوړه نه وي که نه نو چې کوم انسان ته په کومه ژبه کې خیالات او سوچونه او خوبونه راځي او په هغه ژبه کې د هغې اظهار نه کوي دغې به تخلیقي صلاحیتونه نه وي نو دا همدغه وجه ده چې نن زموږ د کالجونو یونیورسټونو تخلیق کار پیدا کېږي نه په لغت کې پیدا کېږي نه په ساینس کې پیدا کېږي نه په ټکنالوژي کې پیدا کېږي که کرونا راشي هم زموږ دغه مغرب ته مخ وي چېرې هغې به راله دغه راکړي ویکسین به راله راکړي کو پرس که څه ټکنالوژي پکاري هم زموږ هغه خلکو ته مخې څوک چې په خپله ژبه کې چا ترقي کړې ده یعنې هم هغې ته مخې نو معلومه دا خبره شوله چې د خپل ژبې د اختیارولو نه بغیر نه به تخلیق کار پیدا شي او نه به چې کوم دی زمونږ معیشت مضبوط شي او نه به تعلیمي نظام مضبوط شي